د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي درنو مینوالو سلامونه او شپه مو بخیر. په دې هیله چې شپه مو په خوښۍ سره پیل کړې وي او مخ پر وړاندې به ښه روانه وي. د ډمې او خبریال د ناول بله برخه مې درته راوړې ده چې په دې برخه کې به د سایرې د ژوند پاتې برخه تر کومه ځه چې رسېدلي وو چې سایرې نور بالاخره هوډ وکړ چې دا به په خپل ژوند کې نور د بدکارۍ نه ځان ساتي او نور به نڅا نه کوي، ځان به د نورو خلکو په واک کې نه ورکوي. او د دوی کور هم په دې وخت کې د هغه سیمې څخه چې هلته دوی ډېر په تنګ وو، بالاخره چې ګاونډیان یې هم ورباندې پوه شوي وو. هغه کور چې هغه خان ورته نیولی وو او بالاخره خان ترې ولاړو، د هغه کور نه بل ځای ته راغله او د دې مور هم چېرته دنده پیدا کړې وه. کوچنۍ خور یې هم سکول ته تلله، مکتب ته تلله، هلته به یې درس وی. نو دی بالاخره هوډ وکړي چې دا به نوره په کور کښېني. دا چې د دې هوډ به څومره پر ځای وي او څومره به وکولی شي چې په خپل هوډ همداسې پاتې یا ولاړه پاتې شي، د دې کیسه به زه درته کوم. یو ورځ یو سړی زما له مور سره کور ته راغی. هغه له وجوده پنډ او غټ غټ برېتې لرل، له څېرې ډېر وحشتناک ښکارېده، خو عمل یې هغسې نه و. کله د یو انسان څېره یو ډول خو په حقیقت کې بل ډول وي، نو دا سړی هم همداسې و، له څېرې بدماشه او په حقیقت کې مردګاو و. سړی کېناست، ویې ویل ښه نو زما او ستا کیسه څنګه شوه؟ مور مې وویل په خپله ورسره خبرې وکړه. حیرانه شوم چې د دې سړي زما له مور سره څه کیسه ده. سړي ما ته مخامخ په توشکه کېناست. ما ته یې وویل زما نوم منیر ګنده ده، خو خلک راته لالا وایي. زه یو دفتر لرم. پوښتنه مې وکړه تاسو د څه شي دفتر لرئ؟ لالا یو شی بغلی و، بیا یې وویل دا ستا مور زما په دفتر کې کار کوي. همدا دنده مو ده که نه دویم نمبر کار. اوس پوه شوم چې دغه سړی دلال دی. ورته ومې ویل نور در سره څوک شته؟ دلال د سګرټ نه کش پورته کړ. هو یو دوه نورې هم شته، خو که ته هم راشي خوند به وکړي. ګوره یوه هم ستا غوندې نه ده. بیا مې شیطاني حواس راولاړ شول. ټولو په یوه خوله د هو غږ وکړ چې ورشه او خپل عادت پوره کړه. مګر بیا راته فکر ودرېد چې اوس له دغه غمه یو څه خلاصه شوی یم، راځه توبه ترې وباسم. خو بیا هم د خپل کور اقتصادي حالت او خپله غریبي راته د سترګو شوه. د توبو بندونه مې ټول وران شول. مور مې هم یو ښه شیبه زړه وخوړ. ویې ویل چې نور نشي کولی د کور مصرف پوره کړي، ځکه دا هم اوس زړه شوی او خریدار یې اوس کم دی، هر څوک ورسره نه یو ځای کېږي. او بله دا چې د شایسته د کالج د داخلې او د کور د کال کرایې لپاره یې د لالا نه 50,000 روپۍ قرض اخیستې وې. نو له ناکامه مې ورسره ښه وکړه. سهار شو، لمبه مې وکړه او نوې جامې مې واغوستې. په ځان مې پوره نیم ساعت خواري وکړه. شایسته کالج ته لاړه. زه او مور مې د لالا د دفتر په لور روان شو. د لالا دفتر د کلاجې پلازې شاته په یو ګیسټ هاوس کې و. موږ د دفتر مخې ته له رکشې ښکته شو. دروازه مو ټک ټک کړه. لالا په خپله راووت. له روغبړ وروسته دننه ننوتو. زما لومړی ځل و چې دغه شان ځای ته لاړم. موږ د لالا کوټې ته ننوتو. هغه زما له مور سره خبره وکړه. ویې ویل چې 3 برخې به یو برخه به ته اخلې او بله به زه اخلم او بله به د دغه ځای والا اخلي. مور مې هم ورسره ښه وکړه. خبریال صاحب واوره چې بیا څه وشول؟ ته زما په دې ښکلې څېره مه تېروځه چې داسې سرخې سپېدې مې بخلې او شونډې مې سرې کړې. زما په زړه کې غټ غټ داغونه دي، داسې داغونه چې
وروسته لالا راته وویل چې تا ته به خپله کوټه در وښیم. زه یې خپلې کوټې ته بوتلم. ویل چې پس له دې نه چې ته راځې نو همدا ستا ځای شو. کوټې ته ننوتو. لالا دروازه بنده کړه. د خوب تخت ته مخامخ یو لوی تلویزیون پروت و. تلویزیون او سیډي چالان کړل. سندره شروع شوه. ویلې چې وګډېږه. که څه هم ما ګډاګانې کړې وې خو هغه مې د نشې په حال کې کړې وې. هغه وخت په ځان نه پوهېدم او بله دا چې دلته راته ځان یو رقم رسمي فاحشه ښکاره شو. ځواب مې ورکړ زه نشم ګډېدلی. لالا وخندل. که ته ونه ګډېږې نو زموږ ګاګ خو به خراب شي ځکه هغوی له تا ناز غواړي. ته لږ ناز نزاکت او څه نازیتوب پیدا کړه. که داسې څوک راشي او ته ورته داسې په غوسه ګورې نو هغه خو بیا د دې ځای نه ځي. له سیډي کسټ راویسته. بیا یې یو بله کسټه پکې کېښوده. ویې ویل دا ګوره او همغه شان ځان جوړ کړه. له خلکو سره چال چلند له همدې زده کړه. سیډي یې چالانه کړه او په خپله بهر ووت. ما هغه فلم ټول ولید د جونو ګډاګانې او نور. وروسته لالا بیا راغی. ویې ویل څنګه فلم دې ولید؟ ما ورته د هو په موخه سر وخوځاوه. بیا یې ویل ښځه نو اوس همغه شان وکړه. سندره یې بیا چالانه کړه. که څه هم مخکې ماهره لوبه کړې وه خو یوازې پرته له نشې ګډا مې نه وه کړې. دا هم را باندې لالا وکړه. ښه ډېره یې وګډولم. بیا یې راته یو ډول د خوب جامې راکړې. ټول بدن مې پکې ښکارېده. یوازې یو څو ځایه مې پکې پټ ول. لالا ویل کله چې د خریدار راغی له ناز او نزاکته به یې سم لیونی کړې او دا نیمه لیسو جامې به تر هغې نه باسې کله چې یو څوک در باندې د پیسو باران ونه کړي. په حیرانتیا مې وپوښتل څنګه؟ لالا ګوره دلته چې راځې دا یو انسان هم نه وي. دا ټول ځناور دي او کله چې ځناور د جنسي خواهشاتو په جوش کې راشي نو بیا د هیڅ شي پروا هم نه کوي. ته به دا تر هغې نه باسې تر څو چې ښې پیسې در نه کړي. وروسته لالا د تخت د پاسه اوږد وغځېد او په امرانه انداز یې وویل راځه نو د اول ځل ما خوشحاله کړه. په رښتیا هم لالا خپل خواهشات پوره کړل او نور خپلې کوټې ته لاړ. بیا نو په هماغه ورځ له ما سره 3 کسان نور یو ځای شول. داسې هم نه چې موږ انسانان نه یو. موږ هم انسانان یو. غوښه یو، خوږېږو، دردېږو، ژړېږو، خفه کېږو. ګوره موږ که په زړه هر څومره خفګان لرو او که دردونه خو بیا هم موږ مجبور یو چې نور خوشحاله کړو. هغوی ته په شونډو خندا کوو. نور خو څوک موږ له زړه نه دي خبر چې څه پرې تېرېږي. ته راشه زما دا مټونه وګوره. د ځناورو غوندې را باندې غاښونه لګوي. ټول بدن مې تک شین دی. په هر ځای د غاښ ټاپه ده. دا هر څه د خېټې د دوزخ د کندې لپاره. دا نو څه ژوند شو؟ بیخي د سایرې کیسه لا روانه وه. وروستۍ خبرې ډېرې خواشینونکې وې خو زما د ریکارډ ثبت ماشین د چارج د خلاصېدو له امله همدومره ثبت شوې وه او په خپله بنده شوې وه. هغې په دې کیسه کې دومره وژړل چې ټول ګریوان یې لوند شوی و. سترګغلي یې راتور شول. خدای شهید دی په ځینو خبرو یې ماته هم ژړا راوسته. نه پوهېدم چې اوس له سایرې څنګه خدای پاماني واخلم. د هغې په مټې د غاښونو هر ټاپه یې زما له سترګو اوښکې تویې کړې. د هغې د سینو شنو ټاپو مې په زړه کې داغونه جوړ کړل. دا خو یې هغه ځایونه وو کوم چې ما په خپلو سترګو ولیدل. خدای خبر چې د بدن په نورو څومره برخو به یې ځناورو غاښونه لګولي وو. دا خو لا عادي خبرې وې. هغې ویل چې یو ورځ 3 کسان راغلل. هغوی د لالا سره خبره کړې وه. لالا هغو کسانو ته 4 واړه نجونې وغوښتې. کسانو په سایرې ګوته کېښوده. لالا ویل چې د یوې ورځې او یوې شپې یې ترې 40 سره کلدارې اخیستې دي. دوی اسلام آباد له چکر ته ځي. سایره به هم ورسره لاړه شي. همداسې وشول. سبا سهار ما پسې هغوی راغلل او زه ورسره په ټوټي موټر کې وختم. 2 کسان مخکې ناست وو. یو یې ډریوري کوله او بل په مخکې سیټ کې و او دریم یې له ما سره شاته ناست و. کله چې موټروی سړک ته پورته شو نو له ما سره د ناست کس وار ونه شو. هغه زما سینې ته لاس را تیر کړ او زما د بدن په مخله یې شروع وکړه. وروسته یې زه د کوم کار لپاره له ځان سره روانه کړې وم په موټر کې را سره وکړ.
هماغه شان نور هم په وار وار راغلل او خپل ځانونه یې یخ کړل. خو خیر کله چې اسلام آباد ته ورسېدو هلته یې ماته نوی پتلون او شیټ واخیست. ما د لومړي ځل لپاره پتلون وکړ. وروسته هغوی هم ځانو ته نوې دریشګانې واخیستې او روان شو. په ښار کې د څو شېبو مزل وروسته د یو دفتر مخې ته ودرېدو. دروازه خلاصه شوه او ورننوتو. ګیر چاپېره پولیس ولاړ وو. له تلاشۍ وروسته ودانۍ ته ننوتو. د یوې کوټې بهر مو لږ انتظار وکړ او چې کله د ننوتو امر وشو ورته ننه شو. کوټه ډېره پراخه وه. ګر چاپېره نازک او ښایسته کوچونه پراته وو. مخامخ یو لوی میز پروت وو چې سر یې له بېلابېلو دفتري سامانونو او کاغذونو ډک وو. مخامخ په چوکۍ یو د پوخ عمر سړی چې قرقل یې پر سر وناست وو راچک شو. له روغبړ وروسته یې له هغو سره په سترګو کې څه اشارې وکړې. ډوډۍ مو وخوړه. موږ بهر راووتو او ډېر انتظار مو هلته وکړ. زموږ د ډلې یو کس چاته زنګ واهه او له زنګ وروسته مو بیرته د تلو تابیا ونیوه. اوس نو د شپې 9 بجې وې. د قرقل څښتن هم له موږ سره راوخت. دا ځل زه له هغه سره په موټر کې کېناستم. له یو څه مزل وروسته یو کور ته ورسېدو. موټروان په هرنګ ګوته ټینګه کړه. څو شېبې وروسته دروازه خلاصه شوه. موټر ورننوت. د کور په منځ کې یو ډېره ښکلې بنګله وه. موږ ورننوتو. په یو کوټه کې یې زه کېنولم او خلک چې زه ورسره راغلی وم په بله کوټه کې کېناستل. لږ ساعت بلا نه و تېر چې د قرقل څښتن لنګ وهلی راننوت. په مخامخ څوکۍ راته کېناست. ویې ویل کیسې هو. ما هم ورسره کیسې شروع کړې او بیا نو را سره هغه څه وشول کوم چې ماما نثار خان ورسره عادت کړی وم. موږ ښه په شوق او ذوق سره شراب وڅښل. ګډاګانې مو وکړې او وروسته کله چې سهار بیرته له ځای څخه روان شو او له ښاره راووتو نو دوی خو هسې هم له ټولې شپې نهار او تږي ناستو. بس هر یو کوشش کوه چې له ما سره شاته کښېني. په شاته سیټ کې ناست هلک ته ډریور وویل چې ډریوري وکړه او شاته سیټ ته هغه پرېږده. له ما سره ناست هلک یې خبره ونه منله. موټر یې غاړې ته ودرېد. دوی په خپلو کې لفظي شخړه وکړه. شخړه څو دقیقې سره اوږده شوه. زه هم په کش را کش کې شوم. په همدې جنګ کې یوه د تمانچې ډز وکړ. زما د لاس پنجه په ډز ولګېده. جنجال زما د لاس په لګېدو پای ته ورسېد. لاس یې راته په رومال کلک وتاړه. په لاره کې یو دواخانې ته ودرېدو. د بېهوشۍ ستن یې زما په لاس کې ووهله او زخمي شوی ځای یې راته پانسمان کړ. بیا نو تر پېښوره په لاس نه یم پوه شوې. خو جرنالست صاحب پوهېږې چې بیا یې هم همداسې ارامه نه یم پرېښې. هر یو خپل وار تېر کړ او په زخمي حالت کې هم زما له بدنه خوند اخیست. کله چې خپل ځای ته ورسېدو نو هملته یې پرېښودم. داسې یې هم نه ویل چې ستا لاس خوږ دی. ډاکټر ته به دې بوځو. بې خیاله روان شول. لالا هم ورته څه ونه ویل. د سایرې دغه کیسې بیخي حیران کړم. له دوی څه چې له ټول انسانیته مې ورسره کرکه وشوه. آیا انسان همداسې وي؟ آیا پښتو همداسې وي؟ کرکه مې ځکه وشوه چې دا هر څه زما یو پښتون کړي. یوازې دا نه چې دا بدکاره یوازې سایره ده. دې ته ورته په سلګونو نور نجونې دي چې په زبردستۍ سره دغه کار ته اړستل شوي دي. ته څه فکر کوې چې د دغو نورو نه پوښتنه وکړې آیا دوی به په خپله خوښه راغلي وي؟ آیا دوی به په دغه ژوند خوشحاله وي؟ آیا دوی ته دا ښه ښکاري چې له لسو کسانو سره د یو ځای شي؟ نه، هېڅ کله نه. دا ټول د نثار خان غوندې بدرنګو دې کار ته مجبورې کړې او نورو ترې فایده اخیستې. اوف، لیک نشم کولی. حیران یم چې څه ولیکم. لومړی ځل دی چې له داسې کیسې سره مخ کېږم. اول ځل دی چې پر یوې بدکارې دردېږم. پخوا به مې چې دا ډول ښځې ولیدې لعنت مې پرې ووایه، مګر نن د لومړي ځل لپاره د دا ډول ښځو پر مجبوریت ژاړم. یا خدایه، زما ولس خو د غلامۍ هم په دې بېوسۍ اخیستی، نو بیا ولې داسې حالت پرې راغلی چې ورور ورور ته غل دی او بل د بل ګټې او ناموس ته.
د اسلام مینې او پښتونولۍ په نارو خو مو ټول قامونه لوټ کړل. په دغو چیغو خو مو لسګونه کاله په جنګ کې تیر کړل. هر چا زما د دې غریب ولس برخه لوټلې ده. هر څوک چې راځي زما ورور وژني، زما کور ورانوي. ما سره تل دا یو پوښتنه راولاړېږي چې که زما دا پښتون او غریب وطن هغه که لر دی او که بر ورانېږي، خو څه بل څوک یې جوړېدو ته نه پرېږدي. مګر زه تا ته حیران یم ای پښتونه، تا څه وکړل؟ همدا چې د خپلې پښتنې له عزت سره د لوبې وکړې، همدا چې هغه دې بې کوره کړ، د هغې راتلونکی دې له خاورو سره خاورې کړ، همدا چې زما په دې ځورېدلې خاوره کې دې یو بل فساد هم ډېر کړ. دا نو کم و چې دې ته دې هم لاس واچو. تا باید په دې پوه شې چې دلته هر څوک راځي او ګناه کوي، ته ورسره پوره شریک یې. د خولې خوند مې ډېر بد شو. د سایرې له کوټې راووتم. غټ خېټي لالا سالون کې په کوچ ناست و. ویلې څنګه و پروګرام؟ خوندور و. یو ښه شېبه مې د هغه په څېره کې سترګې ګنډلې وې. احساسات خو هسې هم را باندې بر و. زړه خو مې غوښتل چې ورمنډه کړم او همدا مۍ کې سر ته ونیسم او تر هغه یې وډبوم تر څو چې له دې ګنده بدنه هغه پاک روح نه وي وتی. مګر هیڅ مې نشوی کولی. ځواب مې ورکړ، هو پروګرام ښه و. ویې ویل یاره غسل به دې کړی و که نه؟ اوبه خو وې پاک ساک به تلی وې. له ډېرې غوسې مې له خپلو ګوتو ټکونه وایستل او ورته مې ویل خپل ځای کې یې کوم. بیا یې په خېټه لاس راکښ. ویې ویل څنګه خوشحاله خو یې کړې که نه؟ د سر په اشارې مې د هو ځواب ورکړ. بیا یې خبره ور اوږده کړه، دا ګوره په سلو کې یو ګل دی. دا خو ما په ډېرو مشکلاتو پیدا کړی او ګوره دا هر چا پروګرام نه کوي. اکثر وخت یې ایشیجو ډیپیټي او ډایرکټران ځان سره بوزي. مست مال دی. ما نوره کومه خبره ونه کړه ځکه چې نور بې کنټروله کېدم. نو ښه مې وګڼله چې روان شم. له کوره بهر ووتم. د سړک په غاړه رکشه ولاړه وه. خبره مې ورسره وکړه او پکې کېناستم. یوه شېبه مې هغه له زړه نه نه وته. هره شېبه د هغې معصومه څېره زما سترګو ته کېده. زما په ذهن کې د تلو راتلو کلمې وړاندې وروسته کېدې. همدا یو فکر را سره و چې د هغې راتلونکی به څه وي. دا ځواني خو به یې تل نه وي ده او نه به د دې ناز و عطا وي. د سوچونو لړۍ مې لا نه وه تمامه شوې چې رکشه د هوټل مخې ته ودرېده. پیسې مې ورکړې او د خپلې کوټې په لور روان شوم. که څه هم زما کوټه په 3م پوړ کې وه. دغه 3م پوړ ته ختل ما ته دومره ګران شول لکه سم یو لوی غر ته چې خېږم. خو په هر حال په ډېرې خوارۍ ور وختم. دروازه مې پرانیسته. راسن په تخت پرېوتم. نور نو په ځان نه یم پوه شوی، خو چې سترګې مې را پرانیستې د ماسخوتن اذانونه یې کړي وو. تشناب ته ننوتم. په سر مې اوبه واچولې. په دې فکر کې وم چې څه وخورم. ټلیفون مې وشرنګېد. چې مې کتل شمېره زموږ د مرکزي دفتر وه چې په افغانستان کې و. اوکې مې کړ. د بلې له غږ سره مې د دفتر د رئیس غږ واورېد. سلام مې ورته وکړ. هغه رانه د کارونو په اړه پوښتنه وکړه. هېڅ مې زړه نه غوښتل چې رښتیا ووایم. ومې ویل 2 ورځې وخت یې راکړی و. ویې ویل چې مرکه در سره کوم. هغه له خندا سره یو ځای ویل وهلکه ګوره چې ته رانه وران نه شې. ما هم په نه زړه وخندل. ځواب مې ورکړ نه رئیس صاحب هېڅکله هم نه. ولې ته ما نه پېژنې؟ هغه ویل هسې خو دې پېژنم چې ملا یې، خو بیا هم نه ویل کېږي انسان دی. خو ګوره تکړه شه، یوازې هغه څوک پیدا کړه چې پښتني وي او سمه داسې ښکلې سټوري پرې جوړه کړه. که هر مشکل دی و بیا ما ته ایمیل وکړه او یا هم زنګ، خو چې تش را نه شي. ښې ډېرې خبرې مو سره وکړې. هغه راته د پیسو د حوالې لمبر او د صراف نوم راوښود چې پیسې ور حواله کړې دي او اړیکه یې پرې کړه.
په تخت مې ډډه ووهله، د تلویزیون ریموټ مې راواخیست، د روښانېدو تڼۍ مې کېکاږه، څو شېبې مې پرله پسې چینلونه اړول رااړول، یو یې هم خوند نه راکاوه. اخر په یو چینل کې د پښتو ډرامه وه، همغې ته ځیر شو. څو بدماشان د یوې خونې په منځ کې ولاړ وي، د هر یو یې په لاس کې تمانچه وي، یو یې په ډېر لوړ غږ خبرې کوي، لاندې یې د یو چا په سینه پښه ایښې وي، هغه هم له ډېرې ویرې لکه موږک ته چې پیشو په مخ کې ولاړه وي، سترګې یې بټې راوستې وي. بدماش کنځاوې کوي او وایي ها ها ها، ته نه وې خبر چې تا د خان اکبر خان په ګریوان کې لاس اچولی. ښه شېبه وروسته پوه شوم چې په ډرامه کې هم په یوې ډمې لانجه ده او د بدماش په پښو کې چې څوک پروت دی هغه یې دلال دی او نه غواړي چې ډمه دوی ته وښیي. بدماش یوه کلکه لغته هغه ته ورکړي او بیا ووایي خوښه دی، که ځان درته ګران وي نو ویې ښیه، کنې نو بیا کلمه درسته کړه. له دې خبرې سره یو کس په خپل ټوپک کې مرمۍ تېره کړي، لاندې پروت سړی چیغه کړي خیم یې خیم یې، صبر، د خدای لپاره ما مولی. بدماش په کټ کټ وخندل. ښه نو مردګاوه، زما لیلا چېرته ده؟ په څو شېبو کې یو جلۍ هم راننوځي. د هغې په لیدو سره مې نننۍ منظره بیا راته سترګو شوه. هغه جلۍ کټ مټ د مسکان په څېره وه، د هغې په څېر خواهش راپاروونکې جامې یې اغوستې وې. په ډېر تیز رنګه سرخي سره یې خپلې شونډې سرې کړې وې. څو شېبې یې له هغو سره خبرې وکړې او بیا ټول په کوچونو کې کېناستل او له کېناستو سره سم یو مست سندره شروع شوه. ما ته په ټلویزیون کې روانه کیسه کټ مټ د نن غوندې ښکاره شوه. هغوی هم لومړی په ګډه ښه ځان ستړی کړ، خپل بدن په خوځولو او نیم ښودلو پیسې یې راټولې کړې او بیا ورپسې. د سپوږمۍ تر کلي درنو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې د ډمه او خبریال د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته رسېږي. دا چې په راتلونکي کې به د مسکان کیسه څنګه غځېږي او خبریال به خپله کیسه څنګه کوي چې دا کیسه یې راټوله کړې، وروستۍ برخه به وي. تر هغې پورې مو په پاک څښتن سپارم.